اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت انس بن نضر رضی الله عنه د شهادت کیسه. حضرت انس بن نضر رضی الله عنه یو صحابي و چې د بهادري جنگ کې شریک شوی نه و. هغه ته د دې سیز سخت غم او درد و. په دې به یې خپل نفس ملامتیا کوله چې د اسلام لومړی عظیم شان جنگ و، ته په هغې کې شریک نه شوې. دا یې عرض و کله چېرته بل جنگ شو نو ارمان به پوره کړم. اتفاق د احد جنگ پیښ شو چې په هغې کې دی په لویه بهادري او زړورتیا سره شریک شو. د احد په جنگ کې اول خو مسلمانانو ته فتحه وشوه، خو په آخري کې د یو غلطۍ په وجه مسلمانانو ته شکست وشو. هغه غلطي دوی په نبي اکرم صلی الله علیه وسلم څه کسان په یو ځای په خاص ځای مقرر کړي وو چې تاسو به د دې ځای نه تر څو چې ما درته ویلي نه وي نه خوځو. چې کله دغې طرف د دشمن د حملې ویره نه وي. هر کله چې مسلمانانو ته په شروع کې فتحه وشوه او کافران یې په تېښته ولیده، نو دوی خپل ځان په دې خیال پرېښودو چې اوس جنگ ختم شو، تښتېدونکو کافرانو پسې تلل پکار دي چې د غنیمت مال حاصل کړی شي. د دې ټولګې سردار منع هم کړله چې د نبي علیه الصلاة والسلام معمه نیت دی چې تاسو دې ځای نه مه خوځو. خو د هغې خلکو دا خیال وکړئ چې د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد د صرف د جنگ د وخت دپاره و. دغه ځای نه لرې شول او میدان ته ورسېدل. تښتېدونکو کافرانو دا ځای خالي ولیدی، نو له دغه طرف راغلل، حمله یې وکړه. مسلمانان یې بې فکره و. دې ناګهانه د بېخبره حملې سره بېلونکي شول. اول دواړه طرف د کافرانو په منځ کې راغلل. په دې وجه خود اخوا دېخوا پریشانه تښتېدل. حضرت انس رضی الله عنه ولیدل چې مخامخ یو صحابي حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه را روان و. دې هغه ته یا وویل ای سیده چېرته ځې؟ په الله تعالی مې دې قسم وي د جنت خوشبويي د احد د غره نه راځي. دا یې ووایه او توره خو یې په لاس کې وه. د کافرانو په ګڼ کې ورننوتی تر څو چې شهید شوی نه و واپس نه شو. د شهادت نه پس د هغه بدن وکتلی شو نو غلبیل شوی و. د 80 نه زیات زخمونه د غشو او د تورو یې په بدن
باندې وه. خور دې د ګوتو په بندونو سره وپېژاندی. فایده: کوم خلک چې په اخلاص او رښتیني طلب سره د الله تعالی په کار کې ولګي، هغوی ته په دنیا کې د جنت مزه راځي. دې حضرت انس رضی الله عنه په ژوندانه د جنت خوشبويي بویوله. که چیرې اخلاص په سړي کې راشي، نو په دنیا کې ورته د جنت مزه راځي. ما د یوه معتبر سړي نه چې د حضرت مولانا شاه عبدالرحیم صاحبي رایپوري رحمت الله علیه مخلص خادم و، د حضرت مقولانې وینا اورېدلې ده چې د جنت مزه راځي. په فضایل رمضان کې ما دا کیسه لیکلې ده.